مننه صدر صاحب په اجازه زوړ غزل دی چې پیکه پیکه و زندگی څه عجیبه غوندې وه پیکه پیکه و زندگی څه عجیبه غوندې وه په غم لړلې جدایي څه عجیبه غوندې وه رباني او ستا د دیدن نه بغیر کله رغېدو صنمه ستا د دیدن نه بغیر کله رغېدو صنمه زما د خوږ زړه بیماري څه عجیبه غوندې وه مننه ستا د دیدن نه بغیر کله رغېدو صنمه زما د خوږ زړه بیماري څه عجیبه غوندې وه او کله مسکی به شوه او کله به وه تروشه ټنډه کله مسکی به شوه او کله به وه تروشه ټنډه دغه ادای فطرتي څه عجیبه غوندې وه لکه سپوږمۍ به ځلېده څوارلسمې په شان د جانان ټنډه قدرتي څه عجیبه غوندې وه او دا ځل یې سم لکه د ژمي مازدیګر تېر شولو دا ځل یې سم لکه د ژمي مازدیګر تېر شولو دا ځل یې پېښه د سپرلي څه عجیبه غوندې وه اخري مقطع چې زلکفه ته یې لکه دود د سپېلنو غوندې کړې زلکفه ته یې لکه دود د سپېلنو غوندې کړې هغې لمبه لمبه ځواني څه عجیبه غوندې وه